لکه حدیث د مسلم کې راځي، صحیح حدیث دی. عمران ابن حسین رضی الله تعالی عنہ دا یو صحابي دی، هغه واقعا بیانوي، وایي یو زنانه وه د جهیني قبیلې وه. دا زنانه چې وه دا راله محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام ته او ورته ویې ویله وی اصبت حدا فاقمه علی، ای د الله رسوله زه حد ته رسېدلی ما او دا حد به ما باندې قایم کا، دا حد ما لراکا. اصبت حدا معنا دا ده داسې ګناه رانه شوې ده چې هغې باندې الله عز وجل سزا منتخب کړې ده، مقرر کړې ده، زه دقه سزا ته رسېدلی ما او ما له دغه سزا راکه. حدیث کې راځي دا زنانه چې وه دې نه زنا شوې وه او وهي حبله من الزنا، دا زنانه چې وه د دې زنا نه بیا حامله شوې هم وه او واده کړی شوې زنانه وه. او مسله دا ده چې کومه زنانه یا کم نارینه هغه شادي شده وي، واده والا وي او هغه نه زنا وشي، بس د هغه حکم په اسلام کې د رجم دی. دا به رجم کولی شي، دا به مسلمانان په تیږو باندې ولي تر دې پورې چې بس دا وفات شي او د ده نه روح الله عز وجل ته لاړ شي. خو دا خبره یاده کوي، ګوره رجم هر څوک کولی نشي چې بس زه به م رجم کوم او ته به یم کوې او بل به یم کوې او بل به یم کوې. نه، دا به د طاقت والا کوي، دا به مشر به کوي، دا به امیر کوي، دا به باچا کوي، دا به هغه انسان کوي چې د هغه په لاس کې زور پکې دی، هغه د ډنډې والا دی، هغه د قوت او د طاقت والا دی، هغه به رجم کوي. ما او تا په دې باندې مکلف نیو چې زاني ما او تا رجم کو، زانیه ما او تا رجم کو. دا به نظام کوي، دا به ملک کوي، دا به باچا کوي چې وی نه کي په ورځ د قیامت به الله عز وجل د دې په باره کې تپوس کوي چې ته د یو ملک باچا وې، ته د یو ولایت والی وې، ته د یوې ولسوالۍ ولسوال وې، دا بدکارۍ نه کېدلې، دا شرابونه څکل کېدل، زیناونه کېدل، لواتت کېدو، نور نشهیي مواد چې وو د هغې ترویج و او تا د دې مخنیوی نه کوو. دا تپوس به الله عز وجل په ورځ د دې خلکو نه کوي چې هغه د نظام واګې د هغې په لاس کې دي. نبی صلی الله علیه و آله وسلم چې کله دا زنانه ولیدله او دا حامله وه، نبی صلی الله علیه و آله وسلم په دې باندې د رجم حکم ونه کړو، ځکه چې یاسې نه دو نفسونه چې د هغه ضایع نه شي، هم زنانه وفات شي، هم حمل چې کوم دی دا ضایع شي، ماشوم ضایع نه شي. د هغې ورثې را وغوښتل، ورته وویل وایي احسن الیها، د دې زنانه سره نیکي کوئ، د دې سره احسان کوئ، د زنانه ته ردې بدې مو وایئ، دې ته پوچ الفاظ، بې حیا الفاظ مو وایئ چې ای زیناکارې، ای بدکارې. نیکي ورسره کوئ، ښایسته اخلاق ورسره وچلوئ، ژوند ورسره ښایسته تیر کوئ، خوراک ورله په وخت باندې ورکوئ، خدمت یې کوئ چې کله دا ماشوم پیدا شي بیا زما خواته راولئ. او وارثان یې مغرنګې وکړه چې کله ماشوم پیدا شو، وضع د حمل وشوله، هغه زنانه نبی صلی الله علیه و آله وسلم ته راوستلی شوله. نبی صلی الله علیه و آله وسلم ملګرو ته وویل، صحابه کرامو ته، وایي دې باندې دا جامې وتړئ، ځکه دې وخت کې هسې نه د زنانه نور بدن ښکاره نه شي، اخو راغورځېږي او پاڅېږي، ویشتلی کېږي، دا جامې شکېږي، هسې نه چې د دې بدن چېرته ښکاره نه شي. او بیا قانون دا دی چې په رجم کې به د علماو ډېر اقوال دی په دې کې چې سر به نه ویشتلی کېږي، عورت به نه ویشتلی کېږي، د دې دوو اندامونو نه علاوه به نور بدن ویشتلی کېږي، په دې طریقه باندې به هغه وژلی کېږي. هغې باندې چې جامې وتړلی شولې او ښه په حیا او په پرده کې شوله، صحابه کرامو هغه ویشتله. تاسو دې ایمان ته وګورئ ښه، زنانه د مرګ خوښئ مرګ، خو د الله مخې ته د ګناه په حالات کې ودرېدل نه خوښئ ښه. هغه چې ویشتله، هغه رجم شوله، هغه وفات شوله،
محمد رسول الله علیه الصلاة والسلام ملګرو ته ویل صحابه کرامو ته راوړئ چې زه به مونږ د جنازې وکړم. دې وخت کې عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه د الله نبي ته وایي اتصلي عليها وقد زنت یا رسول الله علیه الصلاة والسلام. ای د الله نبي دی زنا کړې وه، بدکاري کړې وه، او ته اوس په دې باندې مونږ د جنازې کې. نبي صلی الله علیه و آله وسلم ورته یوه خبره وکړله، ورته ویویله وی لقد تابت توبة لو قسمت بین 70 من اهل المدینة لوسعتهم. وی دې زنانه داسې توبه وویستله که دا توبه چېرته د دې مدینې په اویو قبیلو باندې تقسیم شي که نه، د دې ټولو دپاره به دا توبه کافي شي، الله به دې ټولو ته بخښنه وکړي. دومره قوي توبه دې زنانه ویسته ښه. او بیا ته د الله نبي فرمایي وایي ته نه ګورې ان جادت بنفسها لله عز وجل، چې دې په خپل ځان باندې د الله دپاره اقرار وکړو ښه. ګنې د دې زنانه نه څوک خبرېدل، بس زنا یې کړې وه، بدکاري ترې شوې وه، ویسته به غلې وه. الله عز وجل نه به بخښنه غوښتلې وه، الله رحیم او کریم ذات دی، الله به ورته بخښنه هم کړې وه. خو د دې زنانه سره دومره فکر، دومره تشویش، دومره سوچ چې هسې نه د رب العالمین مخې ته زه په دې بې حیایي په حالات کې زه د الله مخې ته ولاړ یم.